ښځه باید څه ډول وي؟ که دا نښې ولري حتما ورسره واده وکړئ. هر ځوان چې غواړي د پیغلې سره واده وکړي او د هغې سره شریک ژوند تیر کړي باید د هر نظره د ژوند ملګري د ځان په څیر انتخاب یا وټاکي او باید هغه یې مخکې لیدلې وي، د هغې سره مینه محبت ولري او هغه لایقه د واده وکړي او پام مو وي چې مقابل طرف هم باید له تاسو سره مینه محبت ولري. دوه طرفه مینه محبت باید موجود وي. دا خبره پر ځای ده چې ښځه باید ښایسته او مینه ناکه وي، خو نور پرته د ښځې د ښایسته باید د نجلۍ کورنۍ، پاکلمنۍ، اخلاق او د کور کارونه کړل چې ښځه یې باید په ډیره خوښۍ خوشحالۍ سره وکړي هم په نظر کې ونیسي. ځکه زیاترې لیدل شوي نر او ښځه چې له یو بل سره جنګ دعوې کوي او له یو بل څخه ګیلې او شکایت لري، وایي ما له تا سره د اوله مینه نه لرله، مجبور وم د پلار یا مور یا فلاني خبره ومنم، کني د اوله ما له تا سره واده نه کوو. دغسې خلک به څومره سست، ټمبل او نالایقه وي چې ونه شي کولی د خپل ګډ ژوند ملګري په خپله خوښه وټاکي او د خپل ځان تصمیم په خپله ونیسي. کوشش وکړئ د آینده ژوند ملګري په خپله خوښه وټاکئ. که یې ښځه هم پرې د برښتې په شان درته تعریف کوله خو ستاسو له نظره ښه نه وه، د هر نظره هیڅ وخت د هغې فرښتې سره واده مه کوئ، ځکه ښه آینده به ونه لرئ. ځکه واده د ټول عمر خبره ده، یو یا دوه ورځې خبره نه ده چې دا تیره شي. په یو غلط انتخاب یا ټاکنه به ټول عمر پښیمانه شئ. ملګرو، دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.